السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې دا د اوه زمانې ښځې چې په پتلانه کې راوځي دغو ته کتل د شریعت نظره څخه څنګه دي؟ محترمه فقهای کرام وایي که یو ښځه راووځي نو داسې لباس یې اغوستی وي چې هغه د بدن اندامونه یعنې د هغو حجم کې معلومیږي. اوس مثلا لکه پتلون یا بعضې تنګ پرتوګان ښځې اغوندي یا تنګ قمیص اغوندي یا بعضې ښځې دا چادرۍ داسې شکل اغوندي چې دا سینه یې داسې راوتلي معلومیږي، نو کتل ورته حرام دي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم فرمایي من تأمل که چا فکر وکړي په شا د ښځې کې یعنې ښځې ته یې وکتل او د هغې په کپړو کې دا د بدن حجم معلومېدی لکه دا د اوه زمانې ښځې چې کوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دغه کتونکی به د جنت بوی هم نه وویني او ښځه بیا هم نه وویني د جنت بوی. وایي البته که په داسې لباس کې راووځي چې د بدن پرنی جست د بدن حجم نه معلوموي، نو بیا وایي دا داسې مثال لري لکه یو ښځه چې په خیمه کې ناست وي، تا خیمې ته په فکر و په تأمل باندې ګورې. نو محترمه دغه اوس لباسونه چې ښځې کوي که څومره هغه شرعي تورې ابایانې اغوستي، خو دا لاسو کې یې دغه لستوڼي دومره راتنګي چې هغه لاس د لاس حجم معلومیږي او د ځګر حجم معلومیږي. الله دې رحم وکړي محترمینو، الله دې رحم وکړي. بیخي د دوزخ پر غاړه پراته یو، نو چې څه وخت به ورګیل سو یو مرګ زموږ د دوزخ په مابانځ کې دی. الله دې رحم وکړي. په داسې جامعه او په داسې زمانه کې یو چې حتی په حرمینو کې هم نه یې ځین خلاص، په حرمینو کې هم نه یې ځین خلاص. ما بالته وژړل مال یا ذوالجلال والاکرام چې په هغه وخت کې راغلي وایي چې د صحابهو دا ور وایي د صحابهو ښځې راتلای مسجد نبوي ته. دا اوس په کم دور کې راغله، دا اوس څه کیسه ده؟ ښه لمونځ وکړو، ښه طاعت و عبادت وکړو چې راووځو دغه په لعنت ککړې ښځې ووینو، یوه نه یي دوې نه یي په سترګو کې درخیږي په مخ کې درلویږي، هم ځان په معصیت مبتلا کې هم بل. رد المحتار جلد 5 صفحه 250 کتاب الحجر والإباحة. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.